د غټ اختر خوشحالیان دي ورسره یو مهمه فریضه چې هغه ته قربانیان ویل کیږي او ضحیه ویل کیږي چې ډېر خلک د بعضې سیکولر ټایپ خلک هم اعتراض کوي لکه وایي دومره پیسې خرچ کوئ او څاروي دي او حلالوئ د قربانۍ حکمت څه دی؟ قرباني د حکیم ذات حکم دی، د هغې په هر یو حکم کې به حکمت وي. برابره خبره ده که موږ په هغې پوهه شو او که پوهه نه شو. شیخ صاحب محترم، د هر عمل یا د بعض اعمالو فضیلتونه په حدیثو کې ذکر شوي، د قربانۍ کوم فضیلت باره کې صحیح حدیث شته دی چې د الله او د الله د رسول حکم دی او دا ضروري نه ده چې د هر یو عبادت د خصوصي فضیلت موږ ته بیان کړی شي. شیخ صاحب محترم، اوس موږ دا ویلي چې قرباني ضروري دی، فرض ده، نو آیا په یو اهل بیت کې 10 کسې 12 کسې په دې ټولو باندې فرد باندې دا قرباني ده که نه په دې کور کې یو کس قرباني وکړله دا هم کافي کېږي؟ ګوره نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا زما د طرف نه او زما د ټولو اهل بیتو د طرف نه. اوس په قربانۍ کې خلکو د یو بل سره فخر شروع کړ، مباحات شروع کړ، یو بل سره مقابله شروع کړ، وای حال دغه چې د عبادت هغه روح خلکو ختم کو او دا سره چې د فخری اندازې اختیار کړ. وای یو کس پلار وفات شوی، مور وفات شوی، دغه طرف نه قرباني کولی شي. ډېر علما دا ذکر کوي چې دا هم یو مالی صدقه ده، نو په کار دا ده چې دا هم وشي د مړو نه قرباني کول صحیح شي. لكن don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، یو ځل بیا رڼا سټوډیو ستاسو په خدمت کې یو نوی موضوع. محترم ورونو، څنګه چې تاسو پوهیږئ په یو څو ورځو کې د غټ اختر خوشحالیان دي ورسره یو مهمه فریضه چې هغه ته قربانیان ویل کیږي او ضحیه ویل کیږي. هغه متعلق د ملګرو سوالات جوابات هغه به کوو. زموږ د ملګرو نه یوه هیله ده، هغه دا ده چې کله موږ یو پروګرام نشر کوو نو تاسو دا ټول پروګرام د اول نه تر اخر سره پورې واورئ، ځکه موږ دومره مهنت کوشش وکړو نو مقصد پکې زموږ دی چې عوام ملګري د هغو کوم سوالات په ذهنونو کې دي چې ټول حل شي. نو انشاءالله په دې پروګرام کې به د قربانۍ متعلق چې ستا په ذهن کې کوم سوال لازي هغه به حل کیږي. خو داسې نه چې ته 2 منټه واورې ته چې په 2 منټو کې خو جواب رانغی، نه، اخره پورې به اتمنه سوال جواب میلاویږي. نو په دې سلسله کې موږ شیخ صاحب محمد نبي ته دعوت ورکړی. شیخ صاحب هرکلی تاسو ته وایو. ډېره مهرباني د رڼا سټوډیو ټولو کارکوونکو ملګرو ته د هغوی نه ډېره مننه کوو چې هغوی د الله د دین خدمت کوي او وخت په وخت باندې ډېر دلچسپه پروګرامات د عوامو د راهنمایي دپاره نشر کوي. او به دوباره مننه او شکریه ادا کوو چې موږ ته وخت راکړ چې یو چند لحظات د الله د دین د خدمت په سلسله کې استعمال شو. الله دې ستاسو کوششونه په خپل در کې قبول کړي. شیخ صاحب محترم، ابتدا به دین وکړو که نه چې ډېر خلک د بعضې سیکولر ټایپ خلک هم اعتراض کوي لکه وایي دومره پیسې خرچ کوئ او څاروي دي او حلالوئ. د قربانۍ حکمت څه دی؟ ولې الله سبحانه وتعالی موږ ته وایي چې لکه په 2 لکه او 3 لکه قربانۍ راولئ او حلالې کې د خلکو په اصطلاح کې د دهریان وایي فصل خرچي تاسو یې کوئ. دې کې هیڅ یو شک نشته چې قرباني د حکیم ذات حکم دی او د حکیم ذات حکم د بشماره حکمتونو نه خالی نه دی. د هغې په هر یو حکم کې به حکمت وي. برابره خبره ده که موږ په هغې پوهه شو او که پوهه نه شو. خو د قربانۍ څه حکمتونه علمای کرامو ذکر کړي دي. اولنی حکمت دا دی چې دا د الله حکم عملی کول دي، ځکه زمونږ رب موږ ته په قربانۍ کولو باندې حکم کړی دی. فرمایي فصل لربک وانحر، او د الله حکم منل هغه بشماره فایدې لري. دویم د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حکم دی چې د الله رسول موږ ته وایي فلیذبح بسم الله، او د الله د رسول حکم منل په بشماره حکمتونو فایدو باندې مشتمل دی. دویم مونږ بندگان مکلف یو چې الله رب العالمین ته تقرب او نزدېکت حاصل کو، او دا الله رب العالمین ته د تقرب یو بهترینه ذریعه ده.
دریم دا دی چې د دې په وجه باندې زمونږ او تاسو په کال کې په خپل اهل و عیال باندې په پراخي راولو او دا هم یو بهترینه فایده ده چې زمونږ اهل و عیال بچیان د هغې زمونږ د مالونو نه فایده واخلي او د هغوی باندې څه ناڅه پراخي راشي. هم داسې په چم ګاونډ کې مسکینان یتیمان داسې وي چې هغوی په کال کې هم یو ځلې چېرته غوښه وانخلي دا وس او طاقت نه لري. الله رب العالمین د دغې غریبانو فقیرانو انتظام کړی دی د دې مالدارانو په مال کې او په کال کې په یو کرتې دا خبره لازمه کړې ده چې تاسو قرباني وکړئ په دې وجه باندې چې د دغې مسکینانو د هغې دلجویي وشي او د هغوی څه ناڅه د هغوی د هغه زړونه ټکور شي په دې خبره باندې چې د هغوی انتظام رب العالمین وکړه. د دې نه علاوه د دې قربانۍ غوښه ملګري یو بل ته هدیه کې تحفه کې او د دې هدیه او تحفې په وجه باندې مینه او محبت زیاتېږي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تهادوا تحابوا تاسو خپل مابین کې یو بل ته هدیه کوئ نو ستاسو به مینه د یو بل سره زیاته شي. د قربانی د اسلام د شاعرو نه ده نو د دې په وجه یو بهترین حکمت دا دی چې په دې کې د اسلام شاعر ښکاره شي. د یو بل حکمت دا دی چې قربانی ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام کړی دا نو په دې کې به د حنیفیت د ملت حنیفی د امامانو اقتدا وشي چې ابراهیم علیه السلام او همدغه رنګ اسماعیل علیه السلام دی او یو لوی وجه دا هم دا چې یو انسانان به د قربانۍ د ذبح سره عادت شي وینه به د الله دپاره توی کړي وینه تویول انسان نه بزدلي ختموي په انسان کې جرأت پیدا کوي او داسې نور بشماره حکمتونه په دې کې شته دی چې الله رب العالمین موږ باندې قرباني ځکه لازم کړی ده. شیخ صاحب محترم د هر عمل یا د بعضې اعمالو فضیلتونه په حدیثو کې ذکر شوي د قرباني کوم فضیلت باره کې صحیح حدیث شته دی؟ د قربانۍ په باره کې دا فضیلت کافی دی چې موږ ته الله حکم کړی دی فصل لربک وانحر. دویم د الله رسول حکم کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی فلیذبح مکانها اخرى او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به قربانی کوله هم په سفر کې هم کړی دا په حضر کې هم کړی دا او نبی علیہ السلام پرېښی نه ده. یقیني چې دا عمل چې نبی علیہ السلام په استمرار کړی دی دا ډېر بهتر عمل. البته د قربانۍ په باره کې چې کوم خاص روایات وارد دي نو هغه د سند په لحاظ باندې ضعیف دي. لکه یو روایت داسې دی چې ما انفقت الذهب والفضه في شيء احب الى الله عز وجل من هراقه الدم. دا روایت ضعیف دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د اختر په ورځ باندې په هر شي کې سره زر او سپین زر یعنې پیسې خرج کېږي د وینې تویولو نه بهترین څیز پکې بل نشته. یا بل روایت کې راغلی دی چې ضحایاکم مطایاکم علی الصراط دا ستاسو قربانۍ په صراط باندې ستاسو سورلی دي. دا روایت هم ضعیف دی. هم داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاطمې رضی الله عنها ته وویله چې په اولنۍ قطره د وینې غورځېدلو باندې تا ته ټول ګناهونه معاف کېږي. دا روایت هم ضعیف دی. یا داسې نبی علیہ السلام فرمایي چې په ورځ د قیامت به دا قرباني راځي سره د څرمنو هډوکو ښکرو دا به په میزان الحسنات کې پرېوځي. دا روایت ضعیف دی. خلاصه دا ده چې دې باب کې خاص کم فضیلتونو کې کم احادیث راغلي دي دا روایات ضعیف دي لیکن د قربانۍ فضیلت دا کافي دی چې د الله او د الله د رسول حکم دی او دا ضروري نه ده چې د هر یو عبادت د خصوصي فضیلت موږ ته بیان کړی شي. بس چې د الله او د الله د رسول حکم دی او د الله او د الله د رسول حکم منلو کې بشماره فضیلتونه او بشماره فائدې قرآن او سنت کې راغلي دي هم هغه کافي دي. شیخ صاحب محترم د قربانۍ هغه شرعیه د فقهاو په اصطلاح کې حکم څه دی؟ دا فرضي دی سنت دی مستحب دی څه حکم دی د قربانۍ؟ په دې باب کې د اهل علم اختلاف دی لیکن راجح او بهتر قول دا دی چې دا واجب دا ځکه دلایل په دې باب باندې ډیر دي اگر که بعض علماو د سنتیت حکم کړی دی. وجه دا ده چول په دې باندې د الله رب العالمین حکم دی مخکې موږ ذکر کو او دا
د اصول فقه قاعده ده چې امر د پاره د وجوب راځي تر څو پورې چې قرینه صارفه موجوده نه وي. همداسې د الله د رسول حکم دی او د الله د رسول امر د پاره د وجوب راځي تر څو چې قرینه صارفه موجوده نه وي. د دې نه ډېر سخت هغه دا دی چې حدیث امام ترمذی رحمه الله نقل کړی دی په صحیح سند باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان له سعه فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. څوک چې طاقت مالی لري او هغه قرباني ونه کړي نو هغه د زموږ د مسلمانانو عیدګاه ته نه راځي. یعنې د الله رسول هغه انسان د خپل عیدګاه د مسلمانانو د عیدګاه نه منع کوي څوک چې قرباني نه کوي. معلومیږي دا چې دا یو واجب حکم دی. داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي علی کل اهل بیت فی کل عام اضحیه. هر کور والا باندې په هر کال کې اضحیه ده علی د وجوب او د الزام د پاره راځي. همداسې مستمر عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې هغه به قرباني کول او قرباني به نه پرېښودله. نو دا ټول دلایل دي چې قرباني ډیره لازم ده او دا قول راجح دی چې قرباني واجب ده په غیر د ضرورت او عذر شرعي نه د دې پرېښودل پکار نه دي. شیخ صاحب محترم اوس موږ دا ویلي چې قرباني ضروري دی فرض ده. نو آیا په یو اهل بیت کې 10 کسې 12 کسې په دې ټولو باندې فرد باندې دا قرباني ده که نه په دې کور کې یو کس قرباني وکړله دا هم کافي کېږي؟ شریعت دې باره کې څه وایي؟ کله چې یو کور وي د هغې ګټه او تاوان آمدن او خرچه دای شریک وي د یو ځای نه کېږي نو په دې دپاره یوه قرباني کافي کېږي او د دې دپاره ادله د کتاب او سنت نشته. اول د هغې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغه په باره کې راځي ضحى رسول الله صلی الله علیه وسلم بکبشین اقرنین املحین. نو یو چې ذبح کو نو په دغه کې داسې ویل چې هذا عن محمد صلی الله علیه وسلم وعن اهل بیته او د دویم کې ویل چې هذا عمن لم يضح من امتي. ګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا زما د طرف نه او زما د ټولو اهل بیتو د طرف نه. همداسې د ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه نه پوښتنه وشوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې به قرباني څه طریقې باندې کېدله. هغه جواب وکړ چې د الله د نبی په دور کې به یو اضحیه د ټول اهل بیتو نه کافي کېدله. اوس په قربانۍ کې خلکو د یو بل سره فخر شروع کړ، مباحات شروع کړ، یو بل سره مقابلې شروع کړې. حال دغه شو چې د عبادت هغه روح خلکو ختم کړ او دا سره سره چې د فخری اندازې اختیار کا. نو ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې به یو قرباني د ټول اهل بیتو نه کافي کېدله. نو لہذا په کور کې چې یو کس قرباني وکړي دا د هغوی نه کافي کېږي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې هغه به قرباني کوله نو د ځان نه به قرباني وکړو د هغه لور به راله وویله چې دا د زما د طرف نه هم وکړه. هغې ویله چې او عنکې ستا د طرف نه هم دا قرباني ده. نو لہذا یوه قرباني د ټولو اهل بیتو نه کافي کېږي. که د هغې تعداد څومره ډېر بچي د سړي په کور کې او څومره ډېرې بیبیانې یوه قرباني کافي کېږي. شیخ صاحب محترم د ستاسو په جواب کېدی چې چاته یو سوال راشي تاسو ویلي چې نبي صلی الله علیه وسلم کله قرباني وکړه دا به ویلي دا زما د امت طرف نه. نو یو کس پلار وفات شوی مور وفات شوی د هغو طرف نه قرباني کولی شي؟ د قرباني د مړي د طرف نه قرباني کول دا مسله د فقهاو تر مابین اختلافي په دې بنیاد باندې ده چې په دې باندې ادله ډېر موجود دي چې مالی عبادت هغه د مور او پلار نه د مړو نه مالی صدقات هغوی ته فایده رسوي. لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد رضی الله تعالی عنہ ته د خپلې مور د طرف نه د صدقې حکم وکړ او داسې دلایل ډېر دي. نو ډېر علما دا ذکر کوي چې دا هم یو مالی صدقه ده. نو په کار دا ده چې دا هم وشي د مړو نه قرباني کول صحیح شي. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم مستمر عادت چې مونږ ګورو د هغې ډېر خپلوان وفات شوي نو چرته هغې د خپل حمزه رضی الله عنه وفات شو احادیثو کې دا نشته چې هغې د حمزه رضی الله تعالی عنه قرباني کړي
همداسې نور ملګري وفات شوي او د نورو صحابو خپلوان وفات شوي او دا قرباني د هغوی د طرف نه د صحابه کرامو نه نقل نه ده. لهذا موږ او تاسو د کتاب او سنت تابع چې او عمل د الله رسول صحابو نه کړي باید موږ هم هغه ونکو. په دې بنیاد باندې د مسله کې د شیخ ابن عثیمین رحمه الله یو ښه انداز کې تطبیق کړی دی او دا تطبیق د کتاب او سنت د ډیرو نصوصو خلاصه او نچوړ ذکر کړی دی. هغه هم دا ده چې قرباني د مړي نه یو څو قسمونه لري. اولنی قسم دا دی چې یو مړی یو انسان ژوندی په خپل ژوند کې قرباني واخلي او هغه د دې دپاره تعین کړي چې دا به اختر کې علالم د الله فیصله راشي دی وفات شي نو دا د خپل لاس عمل دی باید دا د نه قرباني شي ځکه دا د اخص دی او د تعین کړي دا د دې مړي خپل عمل دی. دویم دا دی چې بالتبع وشي لکه یو انسان قرباني کوي او صدق لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه حدیث چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هذا عني وعمن لم يضح عن امتي نو امت کې ژوندي مو مړیم داخل دي لکن دا بالتبع داخل دي. دریم صورت دا دی چې مړی یو وصیت کړی چې زمانه به قرباني وکړي نو وصیت د مړی هغه د سلسل مال کې نافذیږي. قرآن کې الله وایي دا به نه بدلوي فرمایي چې چا بدل که فإنما إثمه على الذين يبدلونه. څلورمه طریقه به دا د څلورم چې بالکل سړی عادت مستمره وګرځوي او هر اختر کې د مور او پلار خپل خپلوانو نه قرباني کوي نو دا د الله رسول کړي نه دا صحابو نه دا کړي. کوم روایت چې د علی رضی الله تعالی عنه نه امام ابو داود رحمه الله نقل کړی دی چې هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قرباني کوله او دا به فرمایل چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت کړی دی. یو دغه دی چې دغه روایت د سند په لحاظ سره ضعیف دی ځکه په دې کې شریک ابن عبد الله القاضي النخعي الكوفي راوي دی هغه ضعیف دی. ابو العشرة راوي دی په کې هغه مجهول دی او دغه رنګ ابن لکیعه راوي دی په دې کې لہذا دا روایت درې علت لري. روایت ضعیف دی او کبل فرض صحیح هم شي نو د وصیت خبره جدا ده کوم چې مونږ ویله. شیخ صاحب محترم د قرباني متعلق راځي چې کوم کس قرباني کوي کنه دا د نوکان او ویښته مثال نه اخلي نو په دې حکم کې وسره تاسو ویل چې یو کس په کور کې یو کس قرباني کې ټول شریک دي ټول به ویښته نه اخلي دا حکم دا څوک چې قرباني کې دې ته متوجه حدیث الفاظو ته چې موږ وګورو نو هغې نه همداسې معلومیږي چې دا حکم هغه چاته چې اضحیه کوي قرباني کوي هغې ته متوجه دی. حدیث د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. کله چې تاسو دا د ذوالحجې میاشت ولیدله او تاسو کې یو تن اراده وه چې هغه قرباني وکړي نو هغه د خپلو نوکانو د خپلو یختانو نه بند شي داسې ونه ویله چې فلیمسک جمیع اهل بیته عن شعره عن شعره واظفاره بلکې فلیمسک دغه یو سړي ته راجع دی. نو ما که چېرته دا حکم ټولو اهل بیتو ته وی نو د الله رسول به ویلی چې ټول اهل بیت دې دا عمل کوي. صحیح دا ده چې قرباني خو دغه یو کس کوي خو کافي کېږي د ټولو نه نو قرباني کوونکی به نوکان او یختان هغه د ذوالحجې د میاشتې په نه باندې دغه ناخلي تر څو پورې چې قرباني وشي بیا به د هغې نه وروسته هغه خپل نوکان کټ کوي او خپل ویښتان چې دی هغه به هم کټ کوي. شیخ صاحب په قرباني کې خلکو کې معروف مثال کوم څاروي دي ګډان دي اوښان دي او دا مثال غواګانې دي آیا په میخه باندې قرباني کېږي؟ د میخې په باره کې د علماو د اقوالو نه راجح قول دا دی چې په میخه باندې قرباني کېږي. د دې وجه دا ده چې په حدیث کې د غوا نه غوایي قرباني راغلی ده لکه حدیث کې راځي عایشه رضی الله عنها فرمایي موږ په مینا کې وو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته غوښه راغله نو موږ پوښتنه وکړه چې دا څه وجه ده دا د څه شي غوښه ده؟ هغه فرمایل چې ضحى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ازواجه بالبقر رسول الله صلی الله علیه وسلم په غوایي باندې د خپلو بیبیانو نه قرباني کړې ده. اوس په غوایي باندې قرباني کول جایز دي. موږ چې مراجعه وکړه لغت ته نو د لغت چې کوم علما دي لکه ابن منظور الافریقي
او دغه رنګي مجدودین فیروز آبادی دغه کتابونه دي قاموس اللغات القاموس المحيط او دغه رنګي لسان العرب تاج العروس دي ټول دا خبره ذکر کړی دا چې الجاموس نوع من البقر دا سم مستقل شی نه دی دا د غوا یو قسم دی یا امام ابن المنذر رحمه الله هغه فرمایي وی اجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الجاموس نوع من البقر وټول هغه اهل علم چې دا غنه علم حفظ کېدل شغه په دې خبره اجماع کړی دا چې دا د غوا یو قسم دی نو میخه د غوا یو قسم دی لکه څنګه چې هغه ګډان وی چې هغه لمور ګډه وای غبېلمه ګډي بازي ګډي د سی وی چې هغه بالکل د چيلې پشاني اوس بدلیږي عام خلک وای چې دا چيلې د خو بسغه د ګډه قسم دی نو د سی په غواګانو کې قسمونه دي واړه دي غټي دي ناشنا دي نو دا هم د غوا یو قسم دی او دی باب کې چې د اهل علم اجماع ده په دې خبره چې دا د غوا قسم دی هم دا خبره امام ابن قیم رحمه الله ذکر کړی دا چې جاموس نوع من البقر او به و چې امام ابن المنذر په دې خبره اجماع نقل کړی دا نو الحمدلله ټول مؤمنان د اجماع په حجیت باندې قائل دي او دا هم په دې خبره امام ابن عبد البر اجماع نقل کړی دا چې دا د غوا قسم دی لہذا په دې کې په قرباني کولو کوم اشتباه نشته شیخ صاحب مثلا ساروی من ذکر کړه میخه شو لغواګان شو لیوخان ګډان غوړه کم دی یو کس وایي چې په غوړه شي باندې قرباني کوم بده کې غوړه کم یو دی په دې باب کې د امام مالک رحمه الله قول دا دی چې په اوخ باندې قرباني غوړه ده لکن د دلایل نه دا خبره ثابتېږي چې قرباني په ګډ باندې ډیره بهتره ده او د دې د راجحیت او د دې د بهترۍ او سو دلایل دي اول قرآن کریم کې الله رب العالمین د ګډ صفت کړی دی کله چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ذبح کو او الله رب العالمین دغه فدیه ورکړه نو الله فرمایي دغه فدیه راولېګل نو فرمایي وفدیناه بذبح عظیم اول ته مفسرین ذکر کړی دي چې دا ګډو نو الله د ګډ صفت کړی دی دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مستمر عادت دا چې هغه په ګډ قرباني کوله کانه رسول الله صلی الله ضحى رسول الله صلی الله علیه وسلم بکبشین اقرنین املحین هم دغه رنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د دې بهتري بیان کړی دا چې غوړه ګډ چې د غوړه قرباني هغه ګډ دی اگر کدي روایت کې لږ ضعف دی او سلورم دا دی چې ګډ غوښه ډیره بهترینه ده د هغه ویښتان وجغړې وړۍ ډېرې دي او الله نیکانې د هغې په وجه باندې ورکوي غوښه ډیره بهتره ده قیمت هم ډیر زیات دی نو په دې کې د الله د شاعر او خط عظیم راځي نو غوړه قرباني په ګډ باندې ده شیخ صاحب اوس مثال یو کس وي قرباني علم بازار ته زم منډي ته زم نو شریعت کوم اصول وضع کړي چې لکه قرباني کې به د عیبونه ګوري مثال عیبونه خو یو سایډ ته بیا مصنع دوغاخه چې دا پکې شرط دی کنه چې زه اوس مثال غوا اخلم ډیر غوا مونږ تلی بازار ته منډي ته سړی وي چې نه سید د دې عمر خو څلور کال خو دوغاخه نه دا دوغاخه شریعت شرط کړي کنه عمر هم کرسیدل غاخونه نه هم په قرباني کیږي دا مسأله د حدیث کې د سراغله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا تذبحوا الا مسنه الا يعصر عليكم فتذبحوا جزعه من الضال تاسو به مسنه ذبح کوي مسنن علاوه بل شي نه ذبح کوي د مسنه په تعریف کې اهل علم اختلاف کړی دی دا اختلاف د دې ځای نه پیدا دی نو منګه بعض علما ذکر کوي چې مسندي ته ویل کېدل شي چې هغه 2 کال پورې شوی او په دریم کې داخل شوی په غواګانو کې او په وخانو کې دي ته وي چې هغه 15 کال پورې شوی خو چې د لغت اکثر اهل علم دی هغه وي المسنه ما هي الثنيه من كل شيء به وي ثنيه څه وي ما القت ثناياه ما انبتت ثناياه دا خبر ذکر کوي چې داغه دوغه خونه اغه راټو کېدلی وي یا دوغه خونه چې دغه غرزولي دوغه خي نو په دې وجه باندې د دغه اهتمام پکې ډیر ضروری دی یو جدا دا چې یو خو د ډیر د لغت علما او د مسنی او د ثنی په تعریف کې چې د غاخونه ذکر کړی دي دویم دا دی چې نن سبا عام طور باندې خلک هغه دروغ وایي
دروغ مسلمان ته بالکل ګناه نه ښکاري، خاص کر په دې بازارونو کې خو دروغ ډېر زیات ویلې کېدلی شي. تاسو ته پته د قسم قسم فراډونه، قسم قسم دوکې په دې حیواناتو کې د ګډ په ځای ګډ خرڅېږي او داسې نور ناشنا فراډونه په دې کې کېږي. نو موږ او تاسو چې څومره معلومات کړی دی خلک په دې باب کې دروغ وایي. نو یو خو به خبره د اول شک نه اوزي چې بعضې اکثرو فقهاو د هغه شرط کړی دی او دویم د دې فراډ دوکو نه بخلاص شي. نو لہذا د قربانۍ اخیستونکو ورونو ته د دې خبرې خصوصي اپیل دی چې تاسو به د غاښ اهتمام کوئ چې دوه غاښونه غورځولي او بیته نور راټوکولي چې داسې څاروی نه نو په هغې قرباني مه کوئ. شیخ صاحب د امراض کومه مرضونه چې شریعت وایي چې لکه په دغه څاروي مثال ګوډ دی یاسې نور چې شریعت ښودلي بعضې خلک پکې ځان نه بعضې چې لکه ښکرې ماتي، نو کوم امراض چې شریعت وایي په دا پکې موجوده نو قرباني به ستا جایز نه وي؟ دې کې خو هیڅ شک نشته چې موږ ته د الله رب العالمین د طرف نه حکم دی چې قرباني من شعائر الله ده او د الله د شعائر تعظیم به کوئ. قرآن کې الله وایي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. چا چې د الله د شاعر تعظیم وکړو د دې په باره کې د ډېرو مفسرینو قول دا دی چې تعظیمها استثمانها واستحسانها، د قربانۍ تعظیم دا دی چې لوی څاروی، غټ څاروی، سورب څاروی، ښکلی څاروی چې د څونه عیبونو نه پاک وي او بالکل د عیب نه پاک وي اعلی څاروی وي، ځکه الله ته تقرب په اعلی مال معنی کېږي. لیکن حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو څلور عیبونه ذکر کړي دي که دا په قرباني کې وي قرباني پې بالکل نه کېږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای 4 لا تجوز فی الاضاحی، څلور قسمه عیبجن څاروي دی چې هغه په قربانۍ کې نه صحیح کېږي، په هغې قرباني کول صحیح نه دي. یو العوراء بین عورها، یو هغه څاروی چې هغه ړوند وي په یو سترګه باندې د ړوندوالي ښکاره وي. دویم والعرجاء البین ضلعها، هغه ګوډ څاروی چې د هغې ګوډوالی ښکاره وي. او دریم والمریضة بین مرضها، هغه څاروی چې هغه بیمار وي چې د هغې بیماري ښکاري. او څلورم والکثیرة التي لا تنقي، هغه خوار څاروی چې د ډېر خواروالي د وجې نه د هغې په هډوکو کې ماغزه نه وي. نو څلور غیبونه دلته ذکر شو. یو ړوند څاروی، دویم هغه څاروی چې هغه ګوډ وي، دریم هغه بیمار وي، څلورم هغه چې ډېر خوار وي او په هډوکو کې ماغزه نه. یو بل حدیث چې هغه هم شیخ الباني رحمه الله د سند په لحاظ سره صحیح کړی دی، هغه روایت دی د علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه چې هغه فرمایي امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نستشرف العینین والاذنین. مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی چې مونږ به د څاروي سترګې او غوږ ته ښه دقیق نظر کوو. والا نضحي بخرقه ولا شرقه ولا مقابله ولا مدابره، او مونږ به قرباني نه کوو په هغې څاروي چې د هغې غوږ ګول څیرې شوي، په اوږدو څیرې شوي، شاته طرف نه څیرې شوی، مخې طرف نه. نو د دې روایت نه معلومیږي چې هر عیب چې هغه په غوږ او په سترګه کې وي د دې نه به هم ځان ساتي. نو خلاصه دا شو چې شپږ عیبونه شو چې دا پکې دې نه به سړی بالکل ځان ساتي. څلور اول روایت کې ذکر شو لوند څاروی، ګوډ څاروی، خوار څاروی او دغه رنګې مریض څاروی، او دوه عیبونه هر عیب چې په غوږ او په سترګه کې وي دا بالکل په قربانۍ کې نه کېږي. نور اعزب القرن هم راغلی دی، روایت کمزوری دی چې ښکرې ماته شوي، ډېرو فقهاو پې قول کړی دی او بعضې فقهای کرامو به ډېر عیبونه ذکر کړي دي چې هغه په احادیثو کې نه دي راغلي، خو هغوی په دې بنیاد باندې ذکر کړي دي چې بس د الله د قربانۍ د تعظیم د شاعرو راشي، او یا دا د هغوی خپل سوچ کړی دی، قیاس یې کړی دی چې دا عیب خو د دغه عیب نه چې په حدیث کې ذکر دی ډېر غټ عیب دی، نو پکار دی چې په دې باندې ونه شي. لیکن موږ ته کتاب او سنت باندې عمل کول ضروري دي، څه چې په قرآن او سنت کې راغلي دي هغه زموږ دین دی. شیخ صاحب محترم تاسو ویلي چې هغه څاروي باندې قرباني نه کېږي چې ګوډي. اوس مثال ما څاروی په بازار کې یا په منډۍ کې واخیسته روغ جوړلی، دلته یې راوړمه د ګاډي نه راښکته کومه، زه یې خوی دی څو ځلې موږ سره شوي څاروی بس خپه یې ماته شي بل څه وشي، نو آیا دغه څاروي باندې بیا قرباني به څنګه وي؟ دا مسئله د کتاب و سنت په رڼا کې فقهای کرامو بیان کړې ده.
او دا خبره د المنتقل اخبار کې مجد ابن تیمیه رحمه الله هم ذکر کړی دا او نیل الاوتار کې شوکانی رحمه الله هم ذکر کړی. هغه دا دی چې هغه عیب چې د قربانۍ د اخیستلو نه وروستو په قربانۍ کې پیدا شي دغه عیب مانع د اضحیې نه نه ګرځي ځکه دا خو وروستو پیدا شي. او دې باب کې یو روایت دی چې د سند په لحاظ سره یو ضعف دی. صحابي ذکر کوي چې ما یو ګډه واخیستله د قربانۍ دپاره نو شرمخ په حمله وکړله او هغې چې دی د دې د لم چې دی هغه یې وخوړه لږه حصه نوره ګډه روغه وه او ما ته وویلی شو چې په دې باندې قرباني کېږي لکه دا مانع نه جوړېږي. او د روایت کې لږ ضعف دی. د دغې روایت په رڼا کې او نور عام نصوص د کتاب او سنت نه علماو دا خبره ذکر کړې ده چې عیب حادثه هغه مانع د اضحیې او قربانۍ نه نه کېږي ځکه کله ناکله هغه وخت کې وشي چې به انسان تبدیل هم نشي کولی. کله چې راڅملی دی وخت کې خپه ماته شي ګاډي نه راښکته کوي خپه کې عیب پیدا شي یا داسې نور نو عیب حادثه مانع د قربانۍ نه نه کېږي. والله اعلم بالصواب. شیخ صاحب د قربانۍ څاروي نه فایده اخیستل مثال یو څاروی ما راوړ غوا ده شوده شوده یې څکمه یا مثال اوښ مې راوړی په هغه سورلی کوم داسې فایدې د څاروي نه اخیستی شي سړی او د قربانۍ د څاروي باندې مثلا چې اوښه وي یا سنډا وي یا په سړی پې لږ سورلي وکړي نو د دې نه منع نشته بلکې حدیث کې د دې اثبات دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولیدو چې هغې اوښه روانه کړې وه د خپل مهار نه نیوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ارکبها په دې سور شه که نه هغه ورته وفرمایل چې یا رسول الله انها بدنه دا خو هدیه ده زه حرم ته بیمه یعنی هغه قرباني هغه څاروی ده چې زه حرم کې قرباني کوم. نو نبی علیہ السلام ورته بیا وویل چې ارکبها فقال یا رسول الله انها بدنه د الله رسول دا خو بدنه ده زه قربانۍ دپاره حرم کې هدیه حرم ته هدیه کوم. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته درېیم کرتی وویل چې ارکبها ویحک خوار شه زه درته وایم چې سورلي پرې وکړه. دا دلیل دی په دې خبره چې د قربانۍ د څاروي نه داسې فایده اخیستل جایز دی. د پیو په باره کې شودو په باره کې هم د امام ابو حنیفه رحمه الله نه داسې یو قول نقل دی چې د دې استعمال جایز نه دی. حتی وایي چې د څاروي غولانځ ته به یخې اوبه ورارتې په دې وجه باندې چې دا پی چې د هغه پکې ورک شي جذب شي رالش به نه. لیکن سی خبره ده چې په کتاب او سنت کې د دې نه ممانعت نشته او دا مخکې روایت ذکر شو چې د اضحیې نه سړی پیدا اخیستلی شي د بدنې نه هدیې نه سړی پیدا اخیستلی شي د سورلۍ نه دا هم یو فایده ده. او لویه وجه دا ده چې دا په غولانځ کې پرېښودل څاروي ته ضرر دی هغه ډېر تکلیف کېږي په دې باندې. نو لحاظه چې ضرر او ضرار زموږ په دین کې منع دی څاروي ته هم ضرر رسول منع دی او په حدیث کې د دې پیو د څکلو استعمال نه څه منع نشته دی لحاظه د دې پی سره استعمالولی شي ممانعت نشته. شیخ صاحب ډېر خلک داسې چې بهر ملکونو یورپ بل ځای کې اوسېږي هغه تا ته پیسې راولېږي چې ما دپاره به قرباني وکړي. اوس مثال زموږ اختر دی دلته یو ورځ مخکې وشو یا مثال د هغو نه څو ګنټې مخکې هغو مونځ نه دی کړی او دلته ورته قرباني کېږي آیا د دې کس دا څوک چې قرباني کوي د دې مونځ پکې شرط دی که نه په علاقې کې چې دا مونځ وشي دا پکې شرط دی؟ صحیح خبره همدا معلومیږي چې یو سړی په یو عمل باندې وکیل مقرر کې او دا وکیل دا عمل د شریعت د حدود مطابق ادا کی بس دا عمل آداش. دلته هم داسې دی چې د بل ملک والا زمونږ د ملک والا یو سړی وکیل مقرر کړ د خپل قربانۍ په ذبحه باندې او د قرباني په هغه وخت کې ادا کړه چې شریعت کې په دې وخت کې قرباني صحیح ده هغه دا دی چې د اختر ورځ ده او مونځ شوی دی ځکه د مونځ نه مخکې قرباني جایز نه ده. په دې علاقه کې مونځ وشو او د کم کس چې وکیل دی او د قرباني ذبحه کړه نو عمل د وکیل تصرفات د وکیل دا نافذ دي په اذن د موکل باندې. نو لہذا چې کم ملک کې قرباني ذبح کیږي په هغه ملک کې اختر وشو مونځ وشو نو لہذا په دې کې ممانعت نشته دی چې سړی ذبح وکړي. خو بیا که یو انسان زړه کې شبهه یو احتیاط وکړي او د هغې مانځه تصور وکړي چې هغه هم د مانځه نه فارغ شو بیا ورته هغه حکم وکړي چې اوس یې ذبح کړه نو دا به هغه اشتباه نه وتلی وي ورنه
که دلته منځ وشي او سړی ذبح کړي نو دې کې بس نقصان نه ان شاء الله. شیخ صاحب په قرباني کې موږ ویل چې حکم فرضي دی، اوس دې لپاره دا نصاب لکه بعضې نصاب ورته شرط دی، څومره پیسې لکه شریعت وایي چې ستا وس کېږي، نو وس نه شریعت څه مقدار ښودلی که نه بس عرفي وس د قربانۍ په باره کې د بعضې فقهای کرامو دا شرط لګولی دی چې سړی به مالک د نصاب یعنی زکات چې په څه شي باندې فرض کېږي په هغې قرباني هم فرض کېږي. لیکن صحیح خبره دا ده چې قرآن او سنت کې موږ ته نصاب شرط کړی شوی نه دی. که دا شرط وی نو پکار دا ده چې کتاب او سنت ذکر کړی وی. قرآن او سنت موږ ته صرف پراخي ذکر کړی دا. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان له سعه فلم یضحي فلا یقربن مصلانا. څوک چې مالی فراخي مالی وس او طاقت لري او هغه قرباني ونه کړي نو زمونږ عیدګاه ته دې راځي. وسعه دا عام لفظ دی، داسې نه دی ویلي چې من ملک نصابا، څوک چې د نصاب مالک وي. که دا نصاب شرط وي نو دا به کتاب او سنت بیان کړی وي، ځکه وما کان ربک نسیا، د الله نه خبره نه یریږي. او څه چې قرآن او سنت شرط کړی نه ده نو بېځایه شرطونه لګول جایز هم نه دي. صرف پراخي ذکر کړی ده، وس او طاقت ذکر کړی دی. نو چې یو سړی دومره وس ولري چې قرباني اخیستلی شي او دومره وس ولري چې دغه ورځو د خپلو بچو نفقه او خرچه هم کولی شي، دا انسان د قرباني وکړي او دا شرعي حکم د نافذ کړي. شیخ صاحب نن سبا په عباداتو کې دا ځان ښودنه دا ډېره که عمرې ته لاړ شي مسجد دا مې د کعبې سره وښکری دی، دا چې دا قرباني چې وکړي شیخ صاحب بس د غاټ ولاړې دا مې واخیسته به دومره مې واخیسته به څو دې واخیسته، قرباني چې چاړه راکاږي هغه وخت کې مې ویډیو نیولي. آیا دا په دې عباداتو باندې اثر غورځوي، دا په اخلاص کې د کمي دلالت دی که نه؟ شیخ محترم دې کې خو هېڅ شک نشته چې د عبادت د قبولیت دار و مدار په اخلاص باندې دی. مونږ ته قرآن کې الله رب العالمین فرمایي د دې قرباني د څاروي غوښې د دې وینې الله ته نه رسیږي، الله ته اهمیت نه لري، بلکې د زړه کې چې کومه تقوا ده هغه الله ته اهمیت لري. الله فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم. الله رب العالمین ته د دې قربانۍ د څاروي غوښې وینه نه رسیږي بلکې تقوا الله رب العالمین ته رسیږي. نو په دې بنیاد باندې د تقوا کې د اخلاص شرط دی چې عمل به خالص ته الله دپاره. اوس چې ته یو قرباني څاروی والی او هغې له تصویر اخلي، اول خو د جاندار سیز تصویران بې ضرورته دې سره مینه کول پکار نه دي، ځکه د تصاویرو نه منع شوی ده، صرف ضرورت مطابق د سړی استعمالی. دویمه وجه دا ده چې دې کې اوس څه فایده ده خو سوا د دې نه چې ته خلکو ته ځان وښې چې ما داسې غټ څاروی واخیسته او بیا مې داسې ذبحه کو بیا مې داسې طریقې سره تقسیم کو. او قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي د الله نبی موږ ته فرمایي من راء الله به ومن سمع الله به. کوم یو انسان چې یو عبادت کو ځان په خود الله به هغې باندې ځان خود وښي، او څوک چې یو عبادت کوي او د هغې مقصد په شهرت هغه شهرت به الله ورکړي، مطلب دا دی چې د هغې به بل ثواب پاتې نه وي. ریاکاري د عمل ثوابونه بربادوي او د ریاکارۍ لوی طریقه هم دا ده چې سړی بې ضرورته د یو شي تصویر لري او شیر کوي او د خپل عبادت دا خو یو عبادت دی، الله سره تعلق قایم کا. لہذا ورونو ته زموږ خصوصي نصیحت دی دا چې د داسې عمل نه ځان وساتئ، دا ستاسو په عبادت پوره اثر غورځوي، تاسو په ریاکارۍ کې راولي، ثواب ته ضرر رسوي، عبادتونه پې د قبولیت نه بندېږي. د داسې عمل نه پوره اجتناب او پرهیز پکار. شیخ صاحب د اختر په ورځ باندې ډېر خلک قصابانو باندې دا څاروی حلالوي، تاسو معلوم دی ډېر خلک پکې د قصابان د منځونو اهتمام نه کوي، نو په دې کې غوره کار څه دی؟ دا چاړه خپله پرې راکاږي دا ښه دی، نور کوم قبلې ته مخ کول او دا د قربانۍ په وخت کې څه احکام دي شریعت دې باره کې څه وایي؟ د دې کې هېڅ شک نشته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه طریقه دا وه چې هغې به په خپل لاس باندې ذبحه کول، دو ګډان به غسل دواړه به ذبحه کول. د صحابي ذکر کوي وایي ما ته اوس هم ښکاري چې نبی سلام به په د مخ په یو طرف باندې قدم کېښودلی او په خپل لاس به ذبحه کوو. په دې ډېر حکمتونه دي. خو که یو انسان ته عذر وي او کولی نشي یا څه بل مشکل ورته یا تکلیف ورته
نو هغه کولی شي چې سړی خپل ځان باندې یو بل کس معاون ونیسي او هغه ته ووایي چې ته دا ذبح کړه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د حجۃ الوداع په موقع باندې ډېرې هدایا ذبح کولې نو څه خپل لاس باندې ذبح کړو باقي علي رضی الله تعالی عنہ ته وسپارل چې دا عمل ته وکړه یا علي رضی الله عنه داسې وایي چې موږ ته د الله رسول حکم کړی دی چې د دې دا سرمنې او زینونه صدقه کوي او قصاب ته د قصابۍ په اجرت کې مو ورکوي معلومیږي دا چې هغه دور کې داسې وو چې قصابانو به هم ذبح کول خو ډېر غوره او بهتره دا دی چې دا عبادت دی سړی په خپله په دې خپل لاس باندې وکړي دا به ډېر بهتره وي وجه دا دی خو د الله د نبي طریقه دا ده یو دا ده چې انسان ته په عبادت کې څومره مشقت ورسېږي او عمره ثواب هغه ته میلاویږي او داسې نورې فایدې ورپکې شیخ صاحب قصاب پورې خبر شو نو مثال قصاب ما راوست ورته وایم شرکه تاسو زما دا شو چې 2-3 روپۍ درکوم دا سرمن تا شو فلانه شي مطلب د اجرت په بدل کې سرمن ورکوم دا سرمنې خرڅول یا خپل فایده کې راخیست الله څنګه دي د سرمنې په باره کې د قرآن او سنت په رڼا کې د علما د فقهای کرامو همدا قول راجح دی چې د قربانۍ د سرمنې حکم داسې دی لکه د قربانۍ د غوښې حکم ځکه سرمن د غوښې تابع ده نو صحابو طریقه به هم داسې وه سرمن به یې کله خپله استعمالوله لکه دسترخوان د هغې نه جوړ کړی جانماز د هغې نه جوړ کړی یا بل داسې یو څیز د هغې نه جوړ کړی او دا سرمن یې صدقه کړې هم ده لکه علي رضی الله تعالی عنه هغه د قربانۍ د دغې هدایاو چې حجۃ الوداع کې کړی دی وای ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو چې زه د قربانۍ په دغه سارو باندې اهتمام وکم د دې نگرانی وکم وان اتصدق بجلودها وجلالها او ما ته حکم کړی دی چې د دې سرمن صدقه کا او د دې زین صدقه کا والا اعطي الجازر منها شيئا او دې قصاب لبد دې قصابۍ په اجرت کې د دې څه شي نه ورکوم نو لہذا قصاب لا د قصابۍ په اجرت کې سرمن ورکول دا جایز نه ده په دې کې د حدیث نه من راغلی د حدیث د علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ منغولستو وجداد چې د خو الله په نوم باندې یو ځل صدقه شو قرباني شو اوس اجرت کې ورکول د خو گویا کې به ته په خپل تصدق کې رجوع کول دا جایز نه ده او حدیث موږ مخکې ذکر کړ دغه حدیث په بنیاد باندې خبرم ده شیخ مثال یو ساروی سړی حلاله په دې کې دا ساروی حامل میکنه بچي بخیټه کینو اې دی هغه بچي به څه حکم دی هغه حلال لیکن هغه بارته او دی باب کې یو دو روایت راغلي دي د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه او یو روایت بل راغلی دی چې کوم دادی چې کله د قربانۍ ساروی هغه حامل وي او هغه چې د بچي راوړي نو هغه حکم کړی دی چې دا بچی به هم د هغې سره ذبح کیږي څنګه چې قربانۍ څاروی ذبح کیږي نو دا بچی هم کله چې د قربانۍ دپاره اخسته دا د دې څاروي حصه او د دې جزو الله ته په تقرب او تصدق کړی شوی الله ته په تقرب حاصل کړی شوی دی نو دا څاروی به ورسره هم ذبح کیږي اذبحها وولدها معها دا څاروی هم ذبح کا او دا بچی هم د هغه سره ذبح کیدلی بشي شیخ صاحب محترم ډېر خلک وایي لکه څاروی دی حلال کړو دا 3 تقسیمه د غوښې دا وایي تا باندې فرض دي که دا دی نه که دا ورته یو جرم ښکاري نو په خاص کر چې غوښه تا ډېره صحیح د فریزر کې د کېښوده دا هم یو جرم دی کې شرعي حکم به صحیح چې هغه مطابق سړی لاړ شي قرآن کې الله رب العالمین موږ ته د قربانۍ د څاروي په باره کې حکم کړی دی چې فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر بل ځکه الله وی واطعم البائس الفقير د قربانۍ د څاروي په باره کې دا دی چې څه حصه به سړی خپله خوري او څه به مسکین ته ورکوي همدغه رنګې مدینة الطیبې ته یو ځلې فقیران مسکینان صحابه کرام راغلیو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځلې حکم وکړ چې 3 ورځې به تاسو د قربانۍ غوښه خورئ او د 3 ورځو نه چې زیاته شي هغه به نه ساتئ منع یې وکړه چې د 3 ورځو نه به زیاته د قربانۍ غوښه نه ساتئ کال ته چې رالی کال چې شه نو بیا صحابه کرام هم دا خیال و چې موږ به د دې قربانۍ د څاروي نه دا 3 ورځې غوښه خورو باقي به موږ نوره نه خورو د الله نبي چې د دې نه خبر شو هغې وفرمایل چې ما خو دا حکم د دې د وجې نه کړی چې موږ ته دغه میلمانه او مسکینان فقیران راغلي
زما دا خیالو چې د 3 ورځو مطابق وخت د ځان سره وساتئ او باقي صدقه کوي. اوس حکم دا دی، دا حکم نه دی چې بلکې فکلوا وادخروا وتصدقوا، خپل مخری ذخیره هم کوي او صدقه هم کوي. په دې وجه باندې موږ ته د الله نبی وایي چې څه خوراک، څه ځان له ذخیره کول او څه صدقه کول. دا ضرور نه ده چې بالکل با مثلا چې 3 دړې غوښې نو یو به صدقه نه، څه حصه صدقه کول. البته د دې حدیث ظاهر نه بعضې او سلف علماو داسې عمل به کړی کوه چې هغې به ویل چې موږ ته د الله رب العالمین د طرف نه او د الله د رسول د طرف نه دا 3 حکمونه دي، موږ یې په 3 حصو تقسیمو. خو دا د هغوی خپل ورع تقوا وه او په دې ډیر کوشش مسارعت فی الخیراتو. خو موږ ته د الله نبی دا شرط کړی نه دی چې ضرور به په 3 اجزاو باندې تقسیموي. دا یو استحبابي طریقه ده، د بعضو سلفو نه نقل ده، ډیره بهتره ده. لکن موږ ته چې د الله او د الله د رسول د طرف نه حکم دی، هغه دا دی چې د دې نه بس حصه صدقه کېږي، چې څومره ستا وس کېږي هغومره حصه دې صدقه کوي. شیخ صاحب بعضې وخت کې څاروی قرباني ته راولي، هغه وتښتي، نو چاړه باندې هغه حلالېږي، نو د ډز باندې هغه ویشتل چې روی غورځي او بیا څه ترتیب دا شریعت به دا جایز کوي که نه؟ او دې باب کې یو حدیث راغلی دی چې صحابه کرام وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې، په دې کې یو څاروي چې دی هغې نفرت وکړو، وتښتېدو. خلک هغه وخت کې اسونه د هغې سره نه و چې منډه په اس باندې وکړي او د څاروي مخې ته راتاو شي او څاروی راونیسي. نو په دې کې یو صحابي غشې په لنده کې کېښودل، بسم الله الله اکبر، او غشې گزار کېست، هغه اوښ ورباندې ولګېده، راوغورځېده. هغه هلته د غشې بسم الله الله اکبر باندې هغه ښکار شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش، د دې اوښانو دپاره داسې نفرت دی لکه څرنګه چې وحشي څاروي تښتي. نو کله چې په تاسو نه یو اوښ داسې وحشي شي، نفرت وکړي، هغې سره هم داسې کردار وکړي لکه دې صحابي چې ورسره وکړه. د دې حدیث په رڼا کې علماء کرام دا ذکر کوي چې المتوحش من الحيوان الانسي له حکم الحيوان الوحشي، هغه حیوان چې هغه کورنی حیوان دی خو چې ناڅاپه نفرت وکړي او وتښتي او لیونی شي، نو د هغې داسې حکم دی لکه څنګه چې صحرایي ښکار دی. صحرایي ښکار چې کله تا ولید او غش یې د لنده کې کېښودو او ودې ویل چې بسم الله الله اکبر، او هغه دې ګزار کړه او غش باندې هغه ولګېده او چې ته وررسېدلې بس هغه وفات شوی، نو دا حلال دی ستا دپاره. نو داسې که کله یو اوښ یا میخه یا سنډا یا غوا هغه داسې طریقه وکړي، نو د هغې هم دغه حکم دی کوم چې د حدیث کې ذکر شو، هغه په ډز باندې چې ولګېږي او د هغې نه وینه وځي او ډز په وخت کې د بسم الله الله اکبر ویلی چې ته ورغلې او په هغې کې روح نو ذبحه به یې کوي، او که دې سره مړ شو دا حلال دی، د دې خوراک جایز دی. شیخ صاحب د قرباني ورځې څو دي؟ بعضې علما 4 ذکر کړي، 3 که 4 ورځې قرباني څو ورځې پورې کېږي؟ د قربانۍ ورځې همداسې د فقهای کرامو تر مابین اختلافي دي، خو حدیث څه چې موږ رجوع وکړو نو د هغې نه همداسې معلومیږي چې د قربانۍ ورځې 4 دي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل ایام التشریق ذبح، د ټول ایام التشریق چې دغه ذبح ده. نو ایام التشریق د اختر ورځې نه وروستو 3 ورځې د ایام التشریق دي، چونکې حدیث کې داسې راغلی دي چې ایام التشریق ټولې ورځې، نو ایام التشریق د اختر د ورځې نه وروستو 3 ورځې دي، نو لهذا په دې کې قرباني کېږي. او دا قول د اقوالو د علماو نه راجح دی چې د قربانۍ 4 ورځې دي د دې حدیث په بنیاد باندې. او کوم فقهای کرامو چې دا خبره کړې ده لکه امام ابو حنیفه رحمه الله وایي 3 ورځې دي، لیکن حدیث په دې باب کې ډېر صریح دی، لہذا قرباني په 4مه ورځ باندې هم کېږي د دې حدیث د وجه. شیخ صاحب دا ډېر خلک حج ته چې لاړ شي نو هغوی موږ هلته قرباني کوو، نو هغوی هدایه ته قرباني وایي، هغه هدایه د حج سره ده که نه هغه هم د اختر قرباني دلته ورته بیا نه کوي؟ او بله دا چې مسافر یم، په مسافر قرباني څنګه ده؟ او اوله مسله چې کوم تاسو پوښتنه وکړه نو هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام چې تللی دي حج تمتع یا حج قران کړی دی، نو هغوی هلته ذبحه کړې ده، خو هغه من مناسک الحج ده،
هغه ته اضحیه نه ویل کېږي بلکې هغه ته هدایا ویل کېدلی شي. نو لہذا دا من مناسک الحج دی او الته به ذبح کېږي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام بیا کور ته جوابونه نه دی را لېږلي چې ګوره مونږ خدا هدایا وکړله خو تاسو به الته مونږ نه اضحیه وکئ. بس دغه یو ذبح یې کړې وه او دغه یو ذبح د هغوی نه کافي شوه. نو لہذا دغه اضحیه دغه ته هدایا ویل کېدلی چې د دواړو کې فرق دا دی چې دا دواړه حیوانات دي د هغې په ذبح باندې خلک الله ته تقرب او نزدېکت حاصلوي. خو دغه هدیه من مناسک الحج ده او دا قرباني چې کوم د اضحیه دا یوازې د حج سره تعلق نه لري بلکې ټول مؤمنان به کوي. دویمه خبره هغه دا ده چې قرباني چې کله یو سړی کوي نو د قربانۍ دپاره هغه دا شرط دی چې قرباني به په ډېر اخلاص باندې کوي. د الله رب العالمین رضا به په هغې کې ډېره زیاته مراعت کوي ځکه مخکې آیت موږ ذکر کړي چې الله رب العالمین ته صرف د دې قربانۍ هغه تقوا تاسو ته رسیږي. نور غوښه او وینه چې د الله رب العالمین ته نه رسیږي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. جزاک الله خیر شیخ صاحب، الله تاسو جون کې برکت واچي. ډېره مننه شي. جزاکم الله خیر. الله تاسو اجر درکړي چې موږ ته موقع راکړه چې د دین په خدمت کې یو چند لحظات استعمال شو. وفقکم الله لما يحبه ويرضى. محترم ورونو، دا پودکاسټ د دې موضوع متعلق چې قرباني څه احکام څه مسلې ټول تاسو واورئ. ان شاء الله یو ځل بیا یو نوې موضوع سره تر هغو پورې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio.